کله ناکله د سالکانو ته خبرې وکم یا وایم ورته چې هلکه دا کار نه دی پکار، دا سلسله زموږ استاسو علمي ده، علمي سلسله ده، پکار ده په علمي اندازې مخې ته ویځو. نو په ځای د دې باندې چې ځینې دوستان زموږ خبرې به طور اصلاح ځان دپاره وګڼي چې یاره دا اوس د اصلاح خبرې دي نو پرې وپړسېږي، خفه شي ورباندې ووله په صوفیو یې رد کړی، عوامو صوفیو باندې رد کړی دی او دا ورسره جوړ نه دی او دا پلان دی او دا ډینګ دی او قصې منترې بیا شروع کړي. نو کمال خدا نه دی. د عمر رضی الله تعالی عنہ په حق کې راځي دلته به راشي ځای په ځای باندې انشاءالله درته وایم. صفت د مبارک دا و چې کان وقافا عند کتاب الله. کله چې به د رب العالمین د کتاب مسله راغله نو چا به ورته وویله یا به ده یو کار کوو او دته به چا وویل چې ګوره داسې آیت دی نو وبدرېده، بس آیت دی ولوست ورته د نصیحت خبره به وبدرېده. اوس دا معنا چې تا ته څوک د نصیحت خبره وکړي او ته ورباندې رڼ شي او ته ورباندې خفه شي او ته ورباندې خوابده شي، نه. او نه زموږ دا غرض وي چې څوک په دغې لاره کې دي او په دې نسبت کې دي دا بد خلک دي. بد خلک نه دي. په دې پرفتنه دور کې چې د رب العالمین د دوستانو سره د چا تعلق وي د مسلمان دپاره دا لوی اعزاز دی. او په دې پرفتنه دور کې چې یو سړی لګي د رب العالمین ذکر کوي دا په دې دور کې لوی اعزاز دی. او په دې پرفتنه دور کې چې یو څوک را لګیا وي عقیده درسته د اهل سنه والجماعه وي او بل په دې پاک عقیده روزي دا د رب العالمین لوی انعام دی په یو انسان باندې. اوس ما د خبرو غرض دی چې بس مه وایئ. دا لاره د ترقۍ لار ده، دا لاره زموږ او ستاسو علمي لار ده، دا نسبت زموږ او ستاسو علمي نسبت دی. په دې شیانو ودرېږه مه، مخکې لاړ شه قدم واخله، مخکې لاړ شه قدم واخله، مخکې لاړ شه قدم واخله. او دا خپل ځان او دا خپل نسبت دی نړۍ ته او د خلکو ته او د فرقو اسلامیو ته په داسې یو انداز معرفي کا چې سبا چا ګوته درته روانه وړي چې دا ته څه شی کوي. دا خبره د خلاف د شرع ده، دا خبره د خلاف د الله تعالی د کتاب ده، دا خبره د خلاف د شریعت او د تصوف د اصولو ده. ما غرض د وینا دا وي. نو تاسو که کشران سالکان یا نور زما خبرې په ځان بدې مه منئ، دا واورئ، دا نصیحت دی، دا درد دی چې موږ یې وینو درته یې وایو. سپسپکه ورته مه ګورئ. د رب العالمین کتاب و وینا ده باید په داسې انداز ورته وګورئ چې زموږ منشور هم دا دی، زموږ کلام هم دا دی، زموږ د تزکیې سبب هم دا دی، زموږ د جوړښت سبب هم دا دی او زموږ د اتفاق سبب هم دا دی. دا کمال دی. او دا چې زه د نصیحت خبره وکړم او تا باندې بده ولګېږي او ځان وپړسئ او پړسېدلم بیا په داسې انداز کې سبحان الله چې بیا هغه موږ بیخي اهل د دې نسبت څوک نه ګڼي که نه نو ګریوان دې وشکوي، بل شی خو چاته په لاس نه ورځي. ګریوان دې وشکوي، هر شی چې کي ګریوان دې وشکوي، خپل تاوان کوي. تاسو علما یې، تاسو باید علمي مسیر تعقیب کوي او تاسو دا نسبت او دا طریقت او دا تصوف دا لاره د علم په نهج کې خلکو ته معرفي کوي، د شریعت د اصولو مطابق خلکو ته معرفي کوي چې سبا د چا د اعتراض نشانه جوړ نشي. درندې خبرې وکړي چې څوک یې ونرغړئ او درانده کارونه وکړئ چې څوک مو هغه کار اوچت نه کړي او د یو ځای نه بل ځای ته کښېنوي. او دا چې نه د خبره استواري او نه د کار استواري نه د منشور استواري او د میاشتې په سر کې د یو شی منشوري، په منځ کې د بل شی وي او په آخره کې د بل شی، او کال سر کې یو شی وای او منځ کې بل شی وای او آخره کې بل شی وای، که نه نو دا نه بهت شی شو. دا کال بعد چې یوه خبره کوي او کال مخکې بله کوي، په دا نن د کال سر دی سوچ وکړه چې دا کال بعد په کار دا ده دا خبره بدله نه کړه چې کال بعد یې بدلوي نو کال مخکې ورته سوچ وکړه. عقل رب العالمین در کړی، عقل سلیم کو فکر پکې وکړه، دغې نه بعد قدم اوچت کړه او قدم کېده. تاسو باید درانده خلک اوسېږئ. شریعت تر تصوف بل شی نه دی، تصوف عمل به شریعت دی. نو چې تصوف عمل به شریعت شه او په شریعت عمل دی تصوف، نو شریعت خو زده کوو الحمدلله، عمل طرف ته به قدمونه اوچتو چې عمل مو وکړو نو درانده خلک به شئ. درانده ځان نه سپک خلک مه جوړوئ، مم لهجې سپکوئ، مم انداز سپکوئ، مم طرز سپکوئ. باید چې خلک درته وګوري تاثر درنه خلک واخلي، نه دا چې تاسې د خلکو دپاره سبب د نفرت جوړ شئ او نه دا چې تاسو د عقیدې او د منشور دپاره او د نسبت دپاره سبب د نفرت جوړ شي. هېڅ کله هم دا کارونه کوي. درانده خل ځان نه جوړ کوي. د نظر شي زیارت ته وړل څنګه دي؟